الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ملګری دا تاسو کوي چې د قران کریم نه تراوی کول څنګه دي چې امام پکې د قران کریم نه لګیاوي یا د موبایل نه لګیاوي د لپټاپ نه لګیاوي او همدارنګه د مقتدی لپاره قران کریم مخصص څنګه دي چې نن سبا اکثره خلک دا سدي چې هغه د ځان سره قران کریم نیولې وي په امام پسې ورسته ولاړ په تراوی کې او قران کریم ته ګورو نه د دې څه حکم دی د امام د پاره په تراوی کې یا په نفلي منځونو کې د قران کریم راخستل په دې کې څه حرج نشته ان شاء الله چې قران کریم ته په یاد نویات او د مصحف نه وایي د قران کریم نه یا د موبایل نه وایي یا د لپټاپ نه وایي نو دا جایز دی ان شاء الله. او په دې باندې دلیل د بخاری او روایت دي چې هغه معلق ذکر کړی دی په اولنی جلد 245 نمبر صفحه کې باقي کې دا راځي چې د عاشره د الله تعالی عنها یو غلام په نور روایتو کې نوم راغلی دی ذکوان دا غنوم هغه عاشره د الله تعالی عنها امامتي ورکول په تراوی کې او د قران کریم نه به تلاوت کولو یعنی قرات د مصحف نه کولو. نو دا د دې دلیل دی ځکه عاشره د الله تعالی عنها دا کار کړی د صحابو پیرت نه دی کړی بلکې ابن وهب رحمه الله په المدونه کې دا خبر را نقل کړی دی ابن شهاب نه هغه فرمایي چې کان خيارنا يقرؤون القرآن من المصحف في الصلاة او كما قال زمونږه یعنی په سلفو کې غوره خلک چې کوم او علما چې کوم غوي بعد د قران کریم قراءت په منځ کې په تراوی کې دا به د قران نه کولو د مصحف نه به کولو معنی دا شو چې دا خبره معروفه او مشهوره او په سلفو کې او چا د دې رد نه کړي نو لهدا دا په دې کې جایز دی. البته د مقتدی لپاره قران کریم راخستل څنګه دي نو دا غي د لپاره قران راخستل او پاغي کې کتل دا ورلخنه دي دا غي وجه دا چې یو خبره خو پدې کې دا ده چې په منځ کې اصل کې خلاص د غسلاس د پاسې خودل دي د قیام په حالت کې حالانکه کې مقتدی قران کریم راوالي نو بیا لاسونه د یو بل د پاسه نشي خودلې په لاس کې به قران کریم نیولې وي یو وجه د دې ده بل وجه ده چې په دې کې داسې حرکات په منځ کې راځي چې هغه ته ضرورت نشته دی مثلا قران کریم کولا ولا بیا برته بندوله بیا په جیب کې خودله یا په ترخ کې نیوله بهر طریقې سره شي دا ټول حرکات چې دي دا به ضرورت دي. درېم وجه په دې کې ده چې دا اصل کې د مقتدی د منځګزار د مشغولي د منځره مشغولي د دې سوچ او فکر ټول د مصحف سره پاڼي اړي راړي حالن کې په منځ کې خشوع پکار ده او خشوع په منځ کې دا مطلوب ده د مؤمنانو صفت ده. څلورم وجه په دې کې ده چې اصل کې مصلی بیا د سجدي زیاته کته نشي او د اکثر علماو دلته کې دا رائے ده چې د مقتدی لپاره د سجدي زیاته کتل دا سنت دی او دا افضل دی د دې لپاره دغه زیاته وګوري هایم کې چې د ځان سره قران راغسته دی موبایل راغسته دی هغه ته ګوري نو دا خو د سجدي زیاته نشي کتلې نو دم د دې نه فوت کیږي په دې کې. پنځم وجه په دې کې ده چې څو قران کریم د ځان سره رالی یا موبایل د ځان سره رالی وغه ته ګوري نو کله نه کله به د دین د هیر شي د په منځ کې دی استحضار د قلب چې ورته ویل کیږي او خشوع د زړه چې ورته ویل کیږي دا په دې کې نه موجوده ولې ځکه چې دی با موبایل ته ګوري یا به مصحف ته ګوري داسې به ځان ښکاری لکه چرته بهر د قران کریم تلاوت کوي نو دا امکان هم په دې کې شته او که شرط دی د سجدي زی ته ګوري سره کته کړه د لاسونه خلاص د کس لاس د پاسې خېده نو دته به دا پته لګي چې په منځ کې مې استحضار د قلب د زړه به برابر وي او توجه به د دې برابر وي نو لهدا د دې وجنه مقتدی لپاره قران کریم راخستله دا ورله افضل نه دی بلکې کله نه کله ځینې خلک داسې کوي چې هغه رسته قران کریم لولي هم په امام پس امام هم چې لولي او د قران کولو کړی دی په کې دیم پسې لګیای عالم کې د دینم صراحتا من راغلی ده رسول الله فرمایي لعلکم تقرؤون خلف امامکم صحابون یو ځل تاسو کو تاسو لکه چې په امام پسې رسته قرات کوي غوي چې او رسول الله ورته چې فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب دا کار تاسو مکوئ صرف سوره فاتحه تاسو لستل شي دا غین علاوه نور قرات په امام پسې مکوئ نو حاصل دا خبر دا شو
کچرته د امام ضرورت وي د قران کریم راخستلو ته په تراوی کې په نوافلو کې نو خیر دی راوادلی د غینه تلاوت کولی شي او کچرته ضرورت ورته نه وي په یاد ورته یاد وي د ټولو نه افضل خبره ده او خروج د خلاف نه هم پکې وشي البته د مقتدی لپاره بیا په هیڅ حال قران کریم یا موبایل راخستل نه دی پکار صرف په یو صورت کې مقتدیم راخستی شي چې غیر ضرورت حال دی علماء دغه جواز ورکړی دی دغه ضرورت په بنا باندې چې کله په امام پسې وروسته څوک داسې نه وي چې هغه امام له فتح ورکوي امام خطا کیږي بل څوک قاری حافظ نشته دی نو کله قران راوالي دا به بیا د ضرورت په صورت کې وي او د دین علاوه مقتدی له دا کار نه دی پکار والله تعالی اعلم